السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي مؤمنانو ته چې تاسو سترګې کنټرول کړئ او حفاظت د فروجو وکړئ، د خپل فرج وساتئ او دغه رنګه مؤمنانو ښځو ته هم الله جل جلاله وایي قل للمؤمنات ووایه یا محمد علیه السلام و مؤمناتو ښځو لره چې تاسې خپلې سترګې کنټرول کړي او د خپلو فروجو حفاظت وکړي. د عبدالله بن مسعود راتنو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکل النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس، دا کتل و فردیو ښځو ته دا یو ښه شی دی، هغه ډېر زهریاله شی دی د هغه غشو څخه د ابلیس. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا دغه کتل و پردیو ښځو ته الله جل جلاله په وجه باندې پرېښول، نو الله جل جلاله وایي زه به ده ته د ایمان حلاوت په زړه کې ور واچوم، د ایمان هغه خوږوالی د ایمان ذوق به په زړه کې پیدا شي. نو که څوک د نامحرمو ښځو څخه سترګې را کنټرول کړي، د ایمان ذایقه به پیدا کړي، د ایمان خوند به پیدا کړي. نو د ایمان خوند چې انسان احساس کړي که بیا سر ځین پرې کول کېږي هم بیا د هغه یو کوچنی جز د دین هم نه پرېږدي، لازم به یې کوي. او دغه رنګه د معاویه بن حیده رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویلي ثلاثة لا ترى اعینهم النار، دا درې سترګې به دوزخ نه وویني. عین حرست فی سبیل الله، او هغه سترګې چې په جهاد کې پیره پسې وي. وعین بکت من خشیة الله، هغه سترګې چې د الله له بیرې څخه د الله د وهم څخه یوازې ژړلي. وعین کفت عن محارم الله تعالی، او بل هغه سترګې چې د نامحرمو ښځو څخه او د الکانو څخه را کنټرول شي، د الله دپاره سړی نه ورته وګوري. اوس انسانان چې وار ورته وګوري بیا ښه مخ ته یې پسې راواړوي، له شاوخوا هم پسې وګوري چې ته ودرېږه، زموږ خوا یې څه ډول ده، د شاوخوا نه بیا څنګه خوند کوي. او دغه رنګه د ابو هريره رضی مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویلي کل عین باکیة یوم القیامة، ټول سترګې به ژاړي په ورځ قیامت، د ټولو سترګو به اوښکې رابهیږي الا عین غضت عن محارم الله تعالی، ما سوى له سترګو څخه چې هغه کنټرول کړي په دنیا کې، هغه د نامحرمو ښځو څخه او ښځې بیا خپلې سترګې د نامحرمو خلکو څخه را وګرځوي. وعین سهرت فی سبیل الله تعالی، یو هغه سترګې چې د الله جل جلاله په جهاد کې د الله د دین لپاره هغه یرونې کې او هغه پیره په وکړي. او دغه رنګه د ابي امامه رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مسلم ينظر الى محسن امراته، یو مسلمان ګوري د ښځې و ښایسته ځایو ته بیا سترګې را کنټرول کړي د الله د بیرې څخه، الا احدث الله له عبادة یجد حلاوتها فی قلبي، الله به د عبادت توفیق ورکړي او د هغه عبادت خوند به بیا په زړه کې احساسولی شي. نو پردیو ښځو ته کتل دا ګناه ده، او دغه رنګه ښځې ته نارینهو ته ګوري دا ګناه ده. که د ټي وي پر مخ باندې وي، که د موبایل پر مخ وي، که د عکس په صورت کې، که د غي سړی ورته ګوري، کې مخ ته ګوري، کې پښو ته ګوري، کې شاته ګوري، کې نس ته ګوري، کې وریښتان ته ګوري، الله جل جلاله دي زموږ د انسانانو سترګې معصومې او پاکې کړي، الله دې زموږ سترګې پاکې کړي. ورځ یو فاتحه وله د سپین ږیرو وفات شوی زموږ یو ملګری و، د هغه پلار. نو ما دغه پخوانیان چې دي دا جنتیان دي، د دې خلکو سترګې معصومې وې، د دې خلکو سترګې معصومې وې، معلومه شوه که شیخان وي که علما یو، زموږ سترګې مردارې شولې،
خپل ګناه نه کوي خو ګروپ ته داسې خبیثان کسان درته راواستوي. ما به ورځم درته وویل چې ما 240 کاله بلا کړي دي. هغه خلک چې وهابیان دي، ځکه زه پر هغه چا بد لګېږم چې وهابي وي، وهابي مزاج وي. سم سړي زه بد نه لګېږم، دا ما ته اوس اندازه معلومه سوې. نو دا شیان راواستي هغه د کتلو وړ نه وي. هغه سړی اریان شي. نو مال خو د دغو انسانانو سترګې معصومې وې د پخوانو په موبایلو په ټلیفونانو نه پېژندل. نو الله جل جلاله دې فضل وکړي، الله دې رحم وکړي، الله جل جلاله دې زموږ سترګې معصومې کړي. الله دې د دغو نارواوو څخه او ټول امت مسلمات ته توفیق ورکړي چې سترګې کنټرول کړي. حدیث رقم 1891 او 1893 او 2 441 المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.